السلام علیکم احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی. دوستانو په نننۍ ویډیو کې کوم چې ویزټ ختمې شوي دي، آیا دوی په اوسني حالتو کې هلته ویزټ ویزې نوي کوی شي؟ که چیرې هم نوي کوی شي د دې قیمت څو دی او دخول خروج به څنګه کوي؟ ورسره هغه څوک کوم چې پخې ویزې یا اقامې کینسل کړي دي، آیا دوی هم ویزټ ویزې ته اپلای کوی شي؟ او ورسره کوم چې ویزټ ویزې دي هغه په اوسني حالت کې اقامې یا پخې ویزې لپاره اپلای کوی شي او که نه؟ دغه واړې پوښتنې انشاءالله زه په دې ویډیو کې درته جوابوم. نو تمه مې دا ده چې تر اخره پورې راسره پاتې شئ او دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته ښه معلومات وشي. دا ویډیو آریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کوم تاسو ته افغانستان پاکستان سربیره غواړئ دنیا ته ټکټونه په مناسب قیمت وړاندې کوي. او اوس خو د عید سپیشل فلایټس د شارجې څخه کوټې ته په 19 تاریخ او دوبۍ نه کوټې ته په 29 تاریخ باندې ډایرکټ فلایټ د کم قیمت سره برابر کړي. که کوم څوک غواړي چې د شارجې نه او دوبۍ نه کوټې ته په ارزان قیمت لاړ شي، دوی سره په همدې واتساپ شمیرو باندې اړیکه ونیسئ. د هغې ترڅنګ اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کوم کسان چې افغانستان پاکستان کې پاتې دي هغې لپاره د رجسټریشن خدمات هم وړاندې کوي. بل ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي، د دوی څخه ټکټ اخیستی شي او بیا د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی. د کوم ادرس او واتساپ شمیره چې تاسو ته ښکاري نو د دې له لارې تاسو دوی سره تماس نیولی شئ. ښه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کوم چې ویزټ ویزې د اول مارچ څخه را په دې خوا ختم شوي او یا ختمېدونکي دي، د دوی لپاره یې څو میاشتې مخکې اماراتو حکومت د کال اخیره پورې وخت ورکړی و، خو هغه وخت څو ورځې مخکې اماراتو حکومت ختم کړ. د جوازاتو ویان په وینا اوس یې یوه میاشت وخت ورکړ، کوم چې تیر 12 تاریخ څخه واخله تر راتلونکي میاشتې 11 تاریخ پورې اخرنۍ ورځ ده. نو دا چې اوس د خلکو ویزې ختمې شوي دي، آیا دوی ته نوې ویزټ ویزه میلاویږي او که نه؟ بالکل میلاویږي. د هلیز ټایم معلوماتو له مخې دوی دلته ځینې پوښتنې جواب کړي دي چې اوله پوښتنې په دا ډول ده: آیا زه کولی شم چې فرش ویزټ ویزې لپاره آنلاین اپلای وکړم؟ جواب کې ورته لیکل شوي چې نه. که چیرې هم تاسو نوې ویزټ ویزه اخلئ نو هغه به د ټراول ایجنټ او یا ټایپینګ سنټر په ترو اخلئ. بله پوښتنه دا شوي چې دا ویزټ ویزې به د څومره وخت لپاره وي؟ په جواب کې ورته لیکل شوي ها د ویزټ ویزو خاوندان چې په اماراتو کې دننه دي دوی ته به د 1 میاشت او 3 میاشتو ویزټ ویزې میلاو شي. بله پوښتنه دا شوي که چیرې هم کوم څوک نوې ویزه لګوي د دې قیمت څو دی؟ په جواب کې ورته لیکل شوي چې د 1 میاشتې ویزې قیمت 1900 درهمه دی او د 2 میاشتې قیمت 2200 درهمه دی، چې په دې کې 690 درهمه فیس هم موجود دی چې کوم تاسو ته بغیر د خروج څخه ویزه نوي کیږي. مقصد دا که چیرې کوم څوک وغواړي چې د 1 میاشتې ویزه ولګوي یا د 3 میاشتو ویزه په اماراتو کې دننه ولګوي نو دوی ته خروج ته ضرورت نشته. د کم فیس ما چې تاسو ته یاد کړ په دې کې 690 درهم د خروج فیس هم شامل دی. بله پوښتنه دا شوي چې ما پخه ویزه یا اقامه کینسل کړې ده، آیا زه ویزټ ویزه اخیستی شم؟ په جواب کې ورته لیکل شوي دي چې او کوم چې اقامې یا پخې ویزې کینسل کړي دي دوی اوس کولی شي چې اماراتو کې دننه ویزټ ویزې واخلي. بله پوښتنه دا شوي چې آیا زه کولی شم چې خپله ویزټ ویزه په پخه ویزه او یا اقامې باندې بدله کړم؟ په جواب کې ورته لیکل شوي دي چې او که چیرې تا کوم سپانسر پیدا کړ یا کومې کمپنۍ تا سره موافقه شوه چې پخه ویزه درته ولګوي نو ته بالکل کولی شي چې پخه ویزه ولګوې. بله پوښتنه دا شوي چې آخري تاریخ کم تاریخ دی چې زه به د ملک پرېږدم بغیر د جریمو څخه؟ په جواب کې ورته لیکل شوي چې آیسې یا جوازاتو 1 میاشت وخت ورکړی دی، کوم چې د 12 تاریخ څخه ویزټ ویزو خاوندانو لپاره ورکړی شوی چې دوی به د ملک پرېږدي. مطلب دا چې د 9 میاشتې 12 تاریخ څخه واخله تر 8 میاشتې 11 تاریخ پورې کوم چې ویزټ ویزې دي او د دوی تاریخ ختم شوی دی نو دوی کولی شي چې په دې موده کې خپله ویزه نوي کړي یا د اماراتو څخه بهر لاړ شي. بله پوښتنه دا شوي که چیرې زه پاتې شم نو ما پسې به مخالفت څومره راځي؟ جواب کې ورته لیکل شوي چې متحده عربي اماراتو امیګریشن قانون مطابق کوم څوک خپل وخت څخه زیات وخت تیر کړي هغه پسې به د ورځې 100 درهمه جریمه راځي. مقصد دا که کوم کس ونه تواني چې د 8 میاشتې 11 تاریخ څخه اماراتو څخه ووځي نو ده پسې به د 8 میاشتې 12 تاریخ څخه د ورځې 100 درهمه جریمه راځي. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نور داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به د دې له لارې درته خپروم. بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي. نور به په الله سپارم. د الله په امان. دا ویډیو آریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کوم تاسو ته افغانستان پاکستان سربیره غواړئ دنیا ته ټکټونه په مناسب قیمت وړاندې کوي. او اوس خو د عید سپیشل فلایټس د شارجې څخه کوټې ته په 19 تاریخ او دوبۍ نه کوټې ته په 29 تاریخ باندې ډایرکټ فلایټ د کم قیمت سره برابر کړي. که کوم څوک غواړي چې د شارجې نه او دوبۍ نه کوټې ته په ارزان قیمت لاړ شي دوی سره په همدې واتساپ شمیرو باندې اړیکه ونیسئ. د هغې ترڅنګ اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کوم کسان چې افغانستان پاکستان کې پاتې دي هغې
هغه لپاره د رجسټریشن خدمات هم وړاندې کوي. بل ډیر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستی شي او بیا د دوی اکاونټ ته پیسې ولېږئ. دفتر په ډیره دوبۍ کې دی. د کوم ادرس او واتساپ شمیره چې تاسو ته ښکاري نو د دې له لارې تاسو دوی سره تماس نیولی شئ.